ها بسم الله الرحمن الرحیم. اوس به راځو ورډ ته. ورډ کې مواصفات یو ښه ویو پاتې که نه لاست او آخري مینو څه دا ویو ده. ویو مونږ اصل کې که په هغه ته ډکشنري وایز ته لاړ شو مونږ ویل کېږي منظرې ته منظره ویل کېږي اصل کې په هغه ته که نه سارس ته سړی لاړ شي مثال د هغه په اړه نور مخ وګوري اصل کې منظرې ته ویل کېږي څه کېږي منظرې ته خو دلته منظره نه دلته مثلا څه شی دی مسول دی. نو د ویو مطلب دا دی چې کله تاسو غواړئ یو څیز غواړئ چې وښیي درته شوي کړي درته وکتل شي درته مثال د یو مینو غواړئ وګورئ که نه خپله پیج صفحه ډاکومنټ څنګه ښکاره شي ټول چیزونه په څه شي کې دا په موږ سره په ویو کې دي. غواړئ مثال د وینډو په اړه مثلا څنګه کې وینډو څنګه ښکاره شي درته صحیح ده څنګه مثال د هغې زومینګ درته څنګه ښکاره شي مثال دا ټول خبرې څه دي موږ سره په ویو کې دي. ویو کې څلور آپشن دي ښه ویو دی شو دی زوم دی وینډو دی او مایکروز دی ښه دا څلور آپشن یا څلور ټیپس مینو چې دي پنځه سوري دا موږ اصل کې په دې ویو کې دي ښه. اولنی آپشن څه شی مثلا ریډ موډ دی. ریډ موډ دا دی کله چې تاسو مثال سټډي کوئ که نه صحیح شوه سټډي کوئ دا اوس موږ چې کوم دی که دا کوم شی کې تاسو نارمل تاسو چې کوم ګورئ په دې هغه کې ورډ دا موږ سره کوم په کوم شکل کې دی موږ سره په پرنټ لی آوټ شکل کې دی څه کې دی پرنټ لی آوټ مطلب دا دی څنګه چې دا پیپر لیکل تا کړي دي په دې خپله پیج کې دا لیکل څنګه په کوم شکل کې ته راځي دا لیکل څه شوي دي که نه همدغه شان پرنټ کېږي هم چې کله پرنټ شو همدغه شانتې به یې درته ښیي لیدل به هم همدغه شانتې کېږي مثال وګوره کنټرول بي ووهه ښیي که نه ښیي درته که ته چې کله غواړې یو کتاب سټډي کړې مثال ډاکومنټس ته غواړې ووایې مطالعه کې نو څه وکړې ته به د کوم په ویب کې کوم فنکشن نه کار اخلې په ریډ موډ کې اخلې څه کې اخلې په ریډ موډ کې مثال تاسو دلته لیکل څه دي لږ زیات درسره صحیح ده دا ګوره ښه ګوره ریډ موډ ووهه دی که نه دی څومره ښه هغه ده کومه څه ښه ویل کېږي یا داسې ښه ویل کېږي داسې ښه ویل کېږي داسې ښه ویل کېږي دواړه هوایي لګیا هر وګوره صحیح شوه هغه د موږ سنټر کې ښه اوس څه شی شو او کومې ښه ویل کېږي دا څه شی دی مثلا د ریډ موډ دی څه شی دی نیکسټ ټایم کولی شي بل پیج ته هم پکې شي او پس پریویس کوی هم شي دا مثلا کوم آپشن دی ریډ موډ آپشن دی او د پرنټ لی آوټ مطلب دا د پرنټ لی آوټ څنګه چې تاسو سره مثال دا لیکل شوي دا وګوره عام ورډ دی دا خپله پیپر په کاغذ باندې یا په پرنټ باندې پرنټر باندې چې کوم پرنټ کوو څنګه ښکاري دغه شانتې ښکاري اوس څنګه ته ښکاري نارمل همدغه شانتې وي دا څه وي همدغه شانتې وي دغه درې آپشن دلته هم شته سره ریډ موډ هم شته دی پرنټ لی آوټ هم شته دی او بل څه دی ویب لی آوټ هم شته دی دا زومینګ ټول بار هم دلته هم شته دی او دلته موږ سره هم شته دی صحیح ده که نه بل چې موږ سره ویب لی آوټ ویب لی آوټ مطلب دا د لیکل تا سره د ډاکومنټس د لیکلو دغه ویو چې دا مثال د کتل څنګه ښکاره کوي دې شکل په کوم څه شی باندې اړوي په ویب باندې اړوي ویب په پیج باندې لی آوټ خپله د ویب سایټ ښه اثر یې کتلي که نه ویب کې د ویب پاڼه څنګه د ویب پیج پاڼه څنګه وي اګه خو دا شی نه وي که نه خو بلکل اوپن تا سره وي که نه اوس ګوره دا چې ووایې دغه شی دی د ښیه دا څه شی دی تا سره ویب لی آوټ فنکشن په هغه دی کار کوي درته بل مثال دی څه دی outline دی outline چې دی see your document is in outline form where contents is showed as bulleted points. This is useful for creating heading and moving whole paragraph within the documents. دغه موږ سره outline څه دی د خپل لیکل د خپل ډاکومنټس د بهر نه څنګه ښکاري دی مثال ده د مثال د دې خپله مثال موږ چې کله موږ هیډینګ جوړ کړی دی لیول لیول څنګه ښکاري لیول نقل کولی شي د خپله په دننه په دې ډاکومنټس کې ته څنګه کار کولی شي د لیوټ انتخاب کوم مثال ده دا وګوره څه شو تاسو یې بله فنکشن یې بله مینو تاسو سره بول کېږي دا وګوره هر یو پراګراف ته څه شی کړی هغه کړی که نه بولټ کړی که نه کړی دې ته بولټ څه ویل کېږي بولټ ویل کېږي دا لیکل مثال ته غواړې چې د دې د هر یو لیکلو ته دا بال ټکسټ دی که نه لیول ون ورکولی شي دا لیول ون شو د مثال داسې ورته وایي چې دلته د پاسه یو خبره ذکر کړې څه شی کړې پیس څه شی پیس دا لیکل غټ کړه دې ته څه وکړه
لیول 1 ورکا شو کنه شو دلته یو بل خبره ذکر کا هغه مثال دا څه شی وي کمپیوټر پاړه تاسو به څه پرکس نه کوي دا څه مشر دی هي لیول 2 وګوره د لیول 2 ورکه څه دا صحیح شو نو دا څه شی موږ په آوټلاین کې دا موږ سره دغه آوټلاین ته غواړم مثال د لیول 1 په نیکسټ او پریویس دی کتل شي ډیموټډ ټو باډي دا څه شی شو ډیموټډ ټو باډي مطلب د باډي کې خپل انکلود کوي درته دا لیول 1 کې شو دا لیکل څه شی شو سره دا لیول 1 شو دا لیول 1 شو کوته دا غواړي نه دا څه کوم سره یعنی ډیموټډ ټو باډي دا لیکل څه شي کا دا موږ لیول 1 شو دا څه کا د ټیکس سره یو ځای کا بورډ کې راوړل صحیح ده کنه ته نه دا کې کوي صحیح ده next level دغه کوم تاسو سلیکشن کړی دی هر څه وکړئ کوم لیول ته غواړئ تور کې اول دویم لیول غواړئ دریم غواړئ څلورم غواړئ پنځم غواړئ څو غواړئ تور کوي صحیح ده ها او دا ماینس پلس لپاره دی ایکسپینډډ لپاره دی او بل څه دی سره بل څه لپاره سره دی کولپس دی کولپس څه کوي بندي ایکسپینډ څه کوي بند کوي صحیح شو دغه ته لیول د ته د لیول د خو نه خو ته مثال د مت لیول 1 سره کوي ها د لیول 1 د کولپس وا د لیول 1 صحیح ده ته چې نه لیول 2 ده کوم لیول د کله ته غواړې د خته چې نه ټول لیول د خو ال لیول ځخه شورت ټیکسټ فارمیټینګ شورت ټیکسټ فارمیټینګ دغه د دې سره کوم فارمیټینګ ورکړل مثال دا کوم دا سوره خبرې دې کړه دا زوی تر ازم او تاسو کومه دغه لیکل په آوټلاین کې څه شو دا د آوټلاین ښه آوټلاین څه ده دا شو ټیکسټ فارمیټینګ دغه لیکل چې کوم ته فارمیټ ورکړه کوم سټایل دا غواړي چې وکړي ته غواړي چې وو دا وی خو ټکی کې غواړي چې نه ټکی ورګا صحیح شو سو فرست لاین اونلی مطلب د هر پیراګراف چې کوم لاین دی دا اصل لاین اولنه دغه لاین خو سره دا لاین اولنه خو وره اولنه دا خو موږ سره لیول 3 کې دی کنه دا خو د هر پیراګراف سوکل او اولنه لاین چې دی کوم چې بولټ راکړه د بولټ هغه کوم ته خو دا د تو چې نه مخه وره دا بولټ دا وره دا خو اولنه دی کنه دا اولنه دی کنه ها دغه فنکشن چې شو فرست اون لاین اونلی مطلب دا چې کوم کې بولټ ورکړل شوی دی اول لاین هغه متوخه سره دا داخل صحیح شو بل مثلا شو ډاکومېنټس دی شو ډاکومېنټس مطلب دا دی چې یو خو د خپل ډاکومېنټس تاسو سره د خپل د ډاکومېنټ دی صحیح ده دا د شي کریټ سب ډاکومېنټس او دا یو انسرټ زته ما انسرټ کې چې د مثال تا یو موږ بل داسې لیکل کړی وي چې هغه ته لیول ورکړی وي څو کړی وي نو هغه لیول غواړي دغه ته 8 کې مثال دا انسرټ هغه لیکل د ډاکومېنټس ته غواړي د دې کې هغه لیکل 8 شو کنه نه شو دا 8 شو کنه د کولپس سب ډاکومېنټس هغه ډاکومېنټس کوم فرعي ډاکومېنټس دا فرعي ډاکومېنټ دی کنه مثلا ها موږ اوس واچو دا غواړي چې څه کی ما ته وخی ته چې وخی یو ماستر ډاکومېنټ یو کولپس دا اول سیو کوم مثال دی زه به ورته سټاپ باندې ها وخی دا ګورم د خپل ډاکومېنټ هغه ډاکومېنټ کومه ده کې اډ هغه به کوم شي کې خو دلته کولپس لکه باندې کړل که غواړئ ایکسپینډ کې ایکسپینډ وای ایکسپینډ کوي صحیح ده همدا لیکل چې کوم محتوا راوست دا د واپس ایکسپینډ کوي درته صحیح ده او بل چې مثال دا دغه لینک لري کوي ان لینک ته غواړئ مثال کوم کنټرول پریس کوو ډایرکټ لینک ورکولای شي دا بل کیږي صحیح ده انسرټ ډبل کولای شي او بل چې موږ سره مارجین دی لکه دوه لیکل دوه ډاکومېنټ په ځای مرج کوي درته یو سره لاک ډاکومېنټس دي څه شي لاک ډاکومېنټس
شو ډاکومنټس کې انسرټ د لیکل پکې راشي دغه ځخون سکولس کوم څه دا کولس دغه شي دا د ایکسپلین ډاکومنټس صحیح شو پوه شو کنه ایکسپلین ډاکومنټس دې ورکړل د خپل جوړېږي د لپاره کریټ سب ډاکومنټس دا ډاکومنټ دې هغه جوړ کړي نو سب ډاکومنټ جوړ نو سب ډاکومنټ په واقع دې چې کله تدا کړی شو کړی بل د مثال ان لینک دا لینک ته لري کې خپل دا لینک دلته شوی دی دا وایي چې دلته کې بل د موږ سره مارش کول دي څو هغه لاک د ډاکومنټس دا ډاکومنټس خپل لاک ورکول شي د ویډیو نه کیږي دا څه ته وایي the modification is not allowed because this section is locked بس لاګ نه راکړل کول شي او پس یو تاسو څنګه یو تراشه نه به راځي وایي څه داخل څه دا دا مسافر څخه شي څه بیا کار راځي ها بل چې د موږ سره څه دی ډرافټ دی ډرافټ دا دی switch your view to see just the text in your document this is useful for quick editing because header and footer and creating your document will show up allowing you to focus on your text इधर पार गए ड्राफ्ट अक्सर मुझे भी क्या चलो नवी सुन रहे सो तो भाई चलो नवी सुन दुकान में दोस्तों मुझे यह खपल फाच दुकान में सरा सही तो अरे नवी بس دا چې د خپل د مضمون یا سبجیکټ سوي د ما کتاب چې مثلا ما سره وسته انټروډکټیو کتاب شته مې به ما نوٹ بل جوړ کړی دی एडवांस प्रोग्रामिंग دی هغه ما جوړ کړی دی مثلا ما سره د سی شارپ کاپی دا ما بل جوړ کړی کنه د هر نوٹ بل دی به یو بل کاپی ما سره چې هغه مثلا د ټول درسونه ما طریقې کوم جرنالست باندې کنه چې جرنالست باندې خلک چې جرنالست سره اکثر لیکل پلاز ځکه کنه مثلا دا کوم هغه روز هغه دا کې د ضروري کې مثلا کله چې بل تر اړه په طریقه سره راځي نو دا شان د ډرافټ دا شان د شکل څه دی لیکل کې مثال ته لیکل کې څه لیکل دی ولا څه شو تاسو ان د واضح کول لپاره بس هغه د لیکل تر وخت شي ډرافټ مې سره بل موږ سره ویو ختم شو بل څه موږ سره شو دی شو یعنی غواړي څه شي وګوري رولر دا خط کش شو تا وایم دا غواړي چې راولي کوته چې نه راوړم په کار مې دی ها پر مست ګریډ لاین دی ګریډ لاین څه شي دی دا د ګریډ لاین وایي کیږي خاني څه خطا صحیح ده دا ګریډ لاین په او کې فلټر کې پرنٹ کې آفرین پرنټر دا نه خي خبر پرنټر څنګه کې لګي د سوګر کنټرول کیو دا اوس تاسو ټیبل جوړ کړئ نه یو خیر دا صحیح ده دا ګریډ لاین څه شوی ګریډ لاین مطلب دا لیکل ستاسو په چوکاټ کې د خې په کوم چوکاټ کې راځي اکثر ماشومان تاسو په ورکې درې کنه ورکوټي ماشومان دا چې وړي کنه هغه په ګریډ لاین په هغه طریقه نه کته پورته ذکر لیکل طریقې ذکر نو دا شان د لیکل قانون باندې ذکر کوي دا غواړي څه کوي ونه خې کته چې نه خې وځنه خې نیویګیشن پین سي دی دغه د نیویګیشن پین وایي مثال تل لیکل کړي زه ته لیکل کومه صحیح شو لیکل نیویګیشن پین تل به استعمال شي مثال کوم یو ټکی ته غواړي په نیویګیشن پین کې څوک سرچ کړي لټه غواړي مثال یو لغات غواړم څو کوم یو لغات غواړم څه کومه کلیک کلیک څو د نه دي دا ور رزلټ شپږ نه دي کړی ها ها هډینګ دلته هډینګ ورکړی وي هغه متخی ښه مثال پیس ها دلته څوک کلیک صحیح ده کنه شپږ دانې دي کنه د ټیګ مارک کړل صحیح ده دلته پیجز ورکړه څونه پیجونه تاسو سره صحیح کنه چې هر څونه پیج سره هغه پیج د پیجونو د کوم پیجونو کې مثال دا لا کلیک هغه ده ها دو پیجو کې دا ګوره صحیح شو اول رزلټ مثال د رزلټ کې دا وایي چې we passed so you can edit your document click خاطر پاس کړی دی بیا دوباره ورته چې یو click مثال د چې باکس چې
باکس دی دا ور ریزلټ دا ریزلټ دی وای دا باکس چې کوم ډاکومنټس کې ګوره پرووایډ هیډر فوټر کوریج ان ټیکسټ باکس باکس ته دا ګره په دې کې څه کنه دا ګوره دې جن شروع کړ د هیډر ان فوټر کورا پرووایډ دې جن دغه نه دا لیکو شاو خوا کې دې دا هیډر دی یا باکس ته څه ده کنه باکس بلکې موږ کې دا اول پیج کې دی په دې کې دی دا اول دویم پیج کې باکس دی پرووایډ هیډر فوټر دغه کې دی دا د نیویګیشن پیج څه دی تاسو موږ ګرځي پیج کوم پیج کې دی اول پیج دویم پیج کې دی هیډینګ نشته څه دا کې هیډینګ مثلا کړی وي حالته هیډینګ نه دخل هیډینګ پیج نه کنه یا ولې پوه شو کنه ها دا نیویګیشن په نو شو خوب درځي بل موږ څه زوم دی زوم کې مثال دا zoom the level that's right for you for zooming here and zooming use the control in the status bar موږ اکثر زوم نه پاسې دی و status bar دغه استعمالو ښه دا استعمالو دي جن هم ولا کول شي یو کې سو کې د تویخ یا دا اوس کوم نارمل په 100% کې سو کې چې غواړو 200% کې دوه یا ټکو مو د خو د لشه صحیح شو دا د زوم دلته کولای شي دا 75% دی دي جن دا ته وایي چې سن شته وړه صحیح ده صحیح شو کنه خو موږ دي جن هم استفاده کوو دي جن دا څو دم ته وړه صحیح ده شرکت ورته دی چې زوم شایفه نشته صحیح ده کنه هغه دی یو کله یو کله هغه شته دا وره دې زوم شته کنټرول پلس قوس ښه نو پوه شو کنه زوم کې باندې نور خبرې دي پیج ویډت مطلب دا دی کنه دغه د پیج پراخواله د خیر پیج څومره به پراخوي دومره به پراخوي صحیح ده بل مثال د ټیکسټ ویډت خیر د ټیکسټ خپل لیکل چې وي د پراخواله خیر دا به ګولا اوپن وي خلاص وي هول پیج ټول پیج د خیر 100 پیج سره دي نو پیج ټول پیجونه ده صحیح شو بل مثلا 100% چې د نارمل حالت راځي one page دا one page دی کنه چې نه مالټیپل پیج دا one page دی صحیح شو ته نه مالټیپل پیج ولا خو څونه پیجونه هغه داخلي ها پیج ویت هغه پیج ویت چې وختي البته کار کوم کې هغه دلته دی صحیح شو بل مثلا څه دی نیو وینډو دی دا نیو وینډو مطلب دا دی نیو وینډو خام یو مثال موږ کنټرول ان او بل پیج اوپن کیږي مثلا د نیو وینډو څه کار دی د نیو وینډو کار دی همدغه لیکل څه کوي تا د بل وینډو کې خلاصي لکه څو ګور نیو وینډو واه ولا دو وینډو څنګه نشو دا لیکل دی بل وینډو ته راوځي کنه وصل وکړه څه ده کنه دې سوي د تویل کې نیو وینډو په لیکل چې نه ولا تخته راځي څه ده ها بل څه سره arrange all دا ریویو تراشه arrange all مطلب څه ټول تراشه په دواړه تراشه صحیح شو سپلیټ ورته وای سپلیټ ورته وای دا لیکل څه کوي دا یو پیج ضرورت نه سبا راځي دا لیکل دی دا غواړي دا لیکل دي چې څه کوي سپلیټ کې جدا کې ماته دا سپلیټ دی صحیح ده اکثر خیال کړی وي لیکل پاس یو شی نه قلبي کا څه دا کنه دا مینو مطلب شي ګوره دا مطلب شي دا کوي شي پاتې شي نه قلبي کې مثال یو کتاب لیکي یا پاس سیم ډاکومنټ په سیم پیج کې څه کړی وي لیکل کړی وي هغه سپلیټ کې راځي پوه شو را څه سپلیټ وایي جدا وایي سپلیټ وایي جدا ماتول مانس کې ماتول مانس کې دغه لین څه دغه لین کښ کوو دغه لین کې کوم راغی دغه سپلیټ کې او مانس کې یو لین کښ کاږي درته یو مثال ده کنه هلکه وایي سوال د کمپلیټ شو او مانس کې سپلیټ لین کښ کوي څنګه سپلیټ لین نه دا کته قانون شي مطلب پاس شي افرین مستقر شوی ښه اوس به څه ویو سیټ بای سیټ د لپاره اف د چې مثال دا سپلیټ څه کوم ریموو سپلیټ یې یو وګوره کنه ریموو سپلیټ مې ووهه واپس مې ریموو کړه دا زه ورته چې دا وینډو ویو سایډ بای سایډ دواړه خواته مطلب
سر د سر هغه په هغه وخت کې کېږي مثال دا لیکل څه کوم بل لاین ته اړم ساته بل وینډو کې خلاصوم دا لیکل څه کومه بل وینډو کې ځم نیو وینډو هغه خپل اوپن کېږي بیا ښه اوس ګوره دوی ته راشه آن شو که آن نه شو یعنې دغه لیکل کوم دا مه چې دا لیکل چې په نیو وینډو کې خلاص کړل دا ما څه وکړه سایډ په سایډ څنګ په څنګ پرېښی دا ګوره صحیح شو خوا کې څه بلې اپشن دلته آن شو د سریکلی synchronized scrolling synchronous scrolling دغه ته ولیکي دا اوس چې موږ لاندې بوتل هغه مو سره ځي دغه ته synchronous scrolling ولیکي بیا چې دا مو سره آن وي څه وي آن وي سره دا scrolling وایي یو پیج ته بوځي دا بله مو سره ځي صحیح شو که نه دا لیکلو اچوه بل پیج ته به ډیفالټ ورځي بل چې موږ څه شی دی reset window position place the documents you are comparing side by side to the share the screen equally to use this feature turn on view side by side was unsure side by side down side by side شو side by side شو دا کله کته بوته ورځي هغه مسله دا دې کار دی په ها بل چې مثلا سویچ وینډوز څه دی سویچ وینډوز مخکې مخکې خل کړی یو ډکرونو مینیمایز ک بل راوځي څه کوو کنه دلته ولاړو کنه د څه کوله څه دا کنه اوس نو تاسو دلته په خپل ویو کې تاسو د اپشن شته مثلا سویچ وینډوز وه کومه ته غواړئ لاړ شي دا دوه ځای مینیمایز کوم مثال دا صحیح شو دا لک میکسیمم کوم صحیح شو سویچ وینډوز کومه ته ځي اول ته ځي دا اول ډاکومنټ د مثال زیبل ډاکومنټ خلاصوم چې هغه زس کوم کنټرول او هم دا ډاکومنټ زس او مثال دا سرټیفیکیټ دی دا صحیح شو دا مینیمایز کړو غواړم چې موږ تاسو هم پس لاړ شم سرټیفیکیټ راکړه نه غیرت ها لو هغه خیدته دا لازم د سره خی څو ګوره ته وایي چې شو سره دا مو سره خو دا ګوره سره ته کوم سره نه سره سره دا دی دا په دې سره مې طرفې ځکه دا مینیمایز دا خو نه دا سمه نه ځکه دې په سیر مطلب مینیمایز نه هغه چې مینیمایز کې هغه ساتي زی مطلب نو څه خبره ده دا نه صحیح شو ها نو څه شو دا زګوره سویچ ته مثال یوزر څنګه سویچ کې د زګوره ښه یوزر چې مثال بل یوزر ته شي ها آی سویچ بل یوزر افرین و مثال دا شان دي څه کې زه غواړم بل ډاکومنټ ته لاړ شم سویچ و سرټیفیکیټ ته راشه دا شارټکټ کې نه دا مینیمایز کړه دا صحیح شو د دې سوال نشته بالکل مخکې بدل تل د دې نه دا کوو دا واپس بیا پاس راځي دا مخکې تل صحیح ده دا دیګه په سوال نشته بالکل پوه شوې یو میکروب د داخلي او دغه میکروب د پټرو سره شته هغه بیا وایي سمېږي اپشنز دې میکروب دا ډېر مهمه ده دغه به غوښتل تاسو نو کې ځکه چې په ورډ کې په ایکسل کې هر څه میکروب دوه مهم سبجیکټ ټاپک دی چې دا به دا نو واسه ځکه چې دا تاسو څنګه دا تاسو ته څه ده سوال خو نشته بالکل پوه شئ دی الله توفیق